نه رقیب شته نه صنم شته شکر شکر نه څه غم شته او یاران ذکر رانه تختی نه کالدار نه درهم شته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د اسامه او د مصطفی کمال په دې کې پیژندل هم ډېره ګرانه ده یاره. یو شان شکلونه دي. یو جهان مننه چې موږ له هم په پروګرام کې موقع راکړه راوی بللو. د هغې نه پس بیا د صدر صاحب په اجازه باندې یو څو شعرونه چې درمان صاحب وایي ترنم کې ووایه شعرونه واورئ. ښه غم د خېټې مې سیالۍ ته پرېښی نه یم زه څه ډېر څه خوشحالۍ ته پرېښی نه یم. غم د خېټې مې سیالۍ ته پرېښی نه یم زه څه ډېر څه خوشحالۍ ته پرېښی نه یم. زه د رزق فکر ورک کړم له ځانه زه غربت انډیوالۍ ته پرېښی نه یم. مننه. زه غم مننه غم د خېټې مې سیالۍ ته پرېښی نه یم زه څه ډېر څه خوشحالۍ ته پرېښی نه یم. زه د رزق فکر ورک کړم له ځانه زه غربت انډیوالۍ ته پرېښی نه یم. د یو دله سړي مې لاس نیولی په یو دوس پسې مزه لیکو. دا شعرونه د سپیشل زما ته د ټولو نه په ملګرو کې ما ته ګران ملګری زما سیم پښتون ما ته ګران دی. هغه ته دغه شعرونه ډالۍ وي او دا څه چې زه وایم دا رښتیا دي چې د یو دله سړي مې لاس نیولی په یو دوس پسې نه ملګری شعرونه واورئ. د یو دله سړي مې لاس نیولی په یو دوس پسې مزلې کوو زما او ستا یاري څه بل شانته ده موږ د سلام په ځای کنځلې کوو. مننه. زما او ستا یاري څه بل شانته ده موږ د سلام په ځای کنځلې کوو. څه د کمسلو سره وګرځېدم څه د کمسلو یارانې مې وکړې ورته یو ځان مې حلال کړی نه دی نور خو په ځان بلا کانې مې وکړې. مطلب پرس خلکو خپل مې نه کړل پوره یو 100 ځای یارانې مې وکړې. مننه. مطلب پرس خلکو خپل مې نه کړل پوره یو 100 ځای یارانې مې وکړې. دا چې په نیمه شپه راځي ښه نه دي اشنا غمونه دي بیخي ښه نه دي. ماله زما برخه بوتل کې راکا دا نیم جامونه د ساقي ښه نه دي. ماله زما برخه بوتل کې راکا دا نیم جامونه د ساقي ښه نه دي. یو ورته مونږه سګرټې وهلې بل مې خویونه د لالي ښه نه دي. مننه. دا چې په نیمه شپه راځي ښه نه دي اشنا غمونه دي بیخي ښه نه دي. ماله زما برخه بوتل کې راکا دا نیم جامونه د ساقي ښه نه دي. یو ورته مونږه سګرټې څکلی دی بل مې خویونه د لالي ښه نه دي. صدر صاحب یو څو شعرونه نور چې زندگی خاورې ری د مسافرو ارمانونه وي 2-3 د مسافرو د سحر د مونځ نه مخکې کار لپاسي وجود وي زرې د مسافرو د پردي وطن پردو سختو کارونو سوځولي وي څېرې د مسافرو کور او کلی او یاران ورته یادېږي هره شپه وي سترګې سرې د مسافرو. کور او کلی او یاران ورته یادېږي هره شپه وي سترګې سرې د مسافرو. خپل تساګ او سوکړک ښه دی درمان صاحب خپل تساګ او سوکړک ښه دی د پردي کور د چرګانو دا چوپال به پې ورنکم په محل د بادشاهانو. خاص اعتبار مې پاتې نه شو د دې دور په یارانو. خاص اعتبار مې پاتې نه شو د دې دور په یارانو. ته په جنو کې ملکه زه سردار د هلکانو دله تل لنګې راکاږي. ته په جنو کې ملکه زه سردار د هلکانو دله تل لنګې راکاږي په اجره د ملکانو. دغه پیرزو زما په ځان چرته وه چې زما خوښه د جانان چرته وه. دغه پیرزو زما په ځان چرته وه چې زما خوښه د جانان چرته وه. درمان صاحب د یو په ځای به پکې دوه ښکارېدم خو وینا د چا په شان چرته وه.
د یو په ځای به پکې دوه ښکارېدم خو آینه د چا په شان چرته وه زه داسې وم چې په ځان نه پوهېدم بس چرته شپه وه چې قربان چرته وه زه داسې وم چې په ځان نه پوهېدم بس چرته شپه وه چې قربان چرته وه بچي مې ټول په خپل څادر کې پټ کړل کچه کوټه مې د باران چرته وه بچي مې ټول په خپل څادر کې پټ کړل کچه کوټه مې د باران چرته وه چاته زغره چاته توره خدای دې هیڅ مکه تربوره جنازې دغه کاپي وې بله مور دې نشي بوره یوه پیغله مې لیدله ځلېدله لکه هوره د چا مخ ته لیدی نشي د چا مخ جوړ وي له نوره بې له تا ماښامو تېر شو څه پیکه څه بې سروره دا غربت په خوله وهلی دا نجیم نه دی مغروره یو جهان مننه یو جهان